د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس رحمت الله سومبن ویل د خوست متون څو کلیو خلکو د تګ راتګ لار نه درلوده چې له همدې امله د سیمې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره مخامخ وو، خو په دې وروستیو کې د ولایتي ادارې مشرتابه دې برخې ته د ځانګړي پام او د ټاکل شوي کمیسیون د هڅو په پایله کې متون خټکي کلي خلکو ته د تګ راتګ پر مهال اسانتیاوې رامنځته شوې. د نورو ولسوالیو او د نورو قومونو او کې کوم مشکل وي موږ له هغوی څخه غواړو چې په دغه ډول سره لکه دا کوم قوم د خټکو چې د خپلې ستونزې چې له ډېرې پخوا څخه تقریبا کیدای شي 15 کاله دومره وخت پرې تېر شوی دغه ستونزې نه وه حل او اوس یې په ډېر مینه محبت باندې دغه ستونزه حل کړه. له هغو څخه هم غوښتونکي یو چې خپلې شخړې په قومي ډول سره حل کړي او خلاص یې کړي تر څو په راتلونکي کې د ناخوالو سبب نه ګرځي. دغه راز د ټاکل شوي کمیسیون غړي محمد رسول عادل ویل د متون خټکي کلي ولسونو د کلونو راپدې خوا د یو بل پر وړاندې د تګ راتګ لارې سره بندې کړي وي چې له دې امله دوی ته ګڼې ستونزې راولاړې شوي، خو د مهال په سوله ییزه توګه ستونزه حل او دواړو خیلونو یو بل ته د لار ورکولو پرېکړه منلې چې چارې عملاً پیل شوې. ان شاء الله ټول کلیوالو ومنله په کلي کې داسې څوک نشته د دې پرېکړې مخالفت وکړي نو پرېکړه په تقریبا یو څو ورځو کې سره پورې عملي شي. اوس یې پیل ده په دې ځای کې د توتانو کټ کول دي، بیا وروسته سبا ته لوډر راولو، د لار په تېرو خپاره راولو، ځایونه پکې نو لختي پکې نو دا کار به تر شاید 10 ورځې دوام وکړي چې لار تر اخره رسیږي. د سیموالو لخوا دا چاره د توت هرکلي او خوشحالۍ سره مل وه. د متون خټکي کلي اوسیدونکي زیاتوي له دې وړاندې چې لار یې نه درلوده د زیاتو ستونزو سره مخامخ وو، خو د دوی خبره چې دا دی له دې وروسته به مو په اړونده برخه کې شته ستونزې هوارې شي. که موږ هدی دي ډېرې په ستونزو ترسره کړي دي، که مریضان وو که زخمیان وو، ډېرې کلیوالي ستونزې راولاړې شوې وې. د عمده علت یې د دې لارې بندېدل وو. نو موږ ټول کلیوال او ځوانان نن ورځ چې دا لار خلاصېږي موږ دا فکر کوو لکه موږ چې نوی ژوند فکر پیل کړی وي. باور وکړئ چې زه د خوشحالۍ نه بالکل په جمعو کې نه ځایږم. دا زموږ لپاره نه هېرېدونکې ورځ ده. د موږ کلي یو 20 کلنه او حتی 25 کلنه لار چې بنده وه، په دې بنده لار چې دوی خلاصه کوي دونه زیاته مننه کوو. په دې لار کې موږ مړی ژوندی حتی زخمیان دا ټول په ډېر تکلیف وو. دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د خلکو ترمنځ ډېری وخت ستونزې او شخړې د غرونو څړځایونو او لارو پر سر د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته کېږي چې خوست ولایتي ادارې مشرتابه د ځانګړي پام او لارښوونې پر اساس ډېری د قومونو، خیلونو او کورنیو ترمنځ پخوانۍ بدۍ ستونزې او شخړې په سوله ییزه بڼه حل او فصل شوي او لا به هم دا لړۍ دوام لري.